سلامونه! د جرمني ژبې شمېر. اوس به راځو تر یوې کچې پورې به شمېرې پېژنو، شمېرې چې وکولای شو هغه خپل د تولد کوم تاریخ یا نېټه چې ده یو یو وویلی شو. د بېلګې په ډول که داسې یو تاریخ موږ ولرو چې 28 د نهمې د 1998 وي بېلګه. دا به څنګه وایو؟ کولی شې دغه لس شمېرې چې دې یادې کړې بېلابېل جدا جدا یې ورته ووایې، لکه 2 8 0 1 9 9 8. داسې هم ویلی شئ، هېڅ کومه ستونزه نشته ده. په اول سر کې کله چې تاسو دونه ډېرې شمېرې نه وي یادې کړي، یوازې لس شمېرې مو په یاد وي، کولی شئ داسې ورته یو یو ووایئ بېل بېل، هېڅ فرق نه کوي. وروسته بیا چې تاسې ډېرې شمېرې یادې کړئ، بیا کولی شئ دوه دوه یو ځای ورته ووایئ. لکه بیا دا به څنګه وایي؟ پښتو غوندې د اول وړوکی توری شمېره راځي، بیا غټه شمېره راځي. 28 9 19 98 19 98. خو د اوس لپاره یوازې موږ لس شمېرې یادوو چې دې سره تاسو وکولی شئ یوه یوه شمېره ووایئ او خپله د تاریخ نېټه چې ده هغه یو چاته وویلی شئ، یا د ټلیفون شمېره ده هغه وویلی شئ. 0 0 1 یو 0 0 1 یو 1 یو 2 2 دوه 3 3 درې 4 څلور 5 پنځه 6 شپږ 7 اووه 8 اته 9 9 10 لس. دا لس شمېرې څنګه یې لیکو؟ راځو لیکلو ته. څومره ډېرې چې ولیکئ هماغومره تاسو ته مادي کېږي او شمېرې سره پېژنئ. 0 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 څنګه چې لیکلی شئ. یو موږ معمولا په افغانستان کې یو همداسې مستقیمه خط لیکو، یا په نورو هېوادونو کې به هم همداسې، خو په جرمني کې کیدای شي تاسو یو ووینئ، یا تاسو ته کوم ترمیم راځي او یا هم کومه ورقه راځي په لیکلي خط باندې که تاسو ته څوک یو لیکي نو هغه به داسې تاسو ته لیکي، داسې په دې شکل باندې به یې تاسو ته لیکي. دا یو ده. دا دوه کله داسې لیکل کېږي، کله داسې لیکل کېږي، کله داسې لیکل کېږي. دا دوه دی. دا هم درې 3 3 3 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 څلور 5 5 5 5 5 5 5 6 شپږ 6 6 6 6 6 6 7 اووه 7 اووه 7 اووه 7 اووه. څومره ډېرې کولی شئ ولیکئ چې لاس هم راوځي. دا رقم کولی شئ په راتلونکو لوستونو کې دا لیکل تاسو سره ډېر کومک وکړي، لاس به هم راوځي ورسره. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 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 او دا هم لس 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 10 10 10 10 10 10
دا وشمېرئ تر بیا ښې چارې